د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی لانس کلوزنر په خپل یو مرکه کې د نبی او راشد خان په اړه داسې خبرې وکړې چې تاسو به حیران شئ. دا چې ویلي سړي په دغه ویډیو کې را سره هر څه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی لانس کلوزنر په خپل یو مرکه کې وایي چې محمد نبی د افغانستان یو افسانوي لوبغاړی دی او هغه د افغان ځوانانو لپاره د رول ماډل حیثیت لري. د افغانستان 19 لوبغاړو د لانس کلوزنر په مشرۍ کې په متحده عربي اماراتو کې 10 ورځنی تمریناتي کمپ ترسره کړ چې پرون بیرته هیواد ته راستانه شو. خو تر دې مخکې د کریک ټریکر په نوم یوې ویبپاڼې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي سره مرکه کړې ده چې په ډېر څه ورسره غږېدلی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په 20 اوریز نړیوال جام کې به راشد خان د پیل توپوهونکي په توګه راوباسي، لانس کلوزنر وویل چې موږ ګڼ پلانونه لرو او په ټولو باندې کار کوو ترڅو افغان لوبډله مخکې بوځو. هغه وایي په دې کې شک نشته چې افغانستان به په راتلونکي 20 اوریز نړیوال جام کې یو ډېره په زړه پوره لوبه نندارې ته وړاندې کړي. لانس کلوزنر زیاتوي چې راشد خان زمونگ لپاره د تشویق او الهام ورکوونکی لوبغاړی دی او د دې څخه انکار نشو کولی، خو موږ په ګڼو پلانونو کار کوو ترڅو د افغانستان نوم نور هم د ویاړونو وړ کړو. د محمد نبی د استعفا په اړه چې که چېرته هغه له 3 واړه فارمیټونو استعفا ورکړي نو آیا څوک به یې ځای ډک کړي؟ لانس کلوزنر ویل چې محمد نبی د افغانستان یو افسانوي لوبغاړی دی. هغه د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر څه کړي دي، هغه هم په داسې وخت کې چې د افغانستان کرکټ کې د بودیجې او امکاناتو ډېر سخت کموالی و. نوموړی وایي چې محمد نبی د افغان ځوانانو لپاره یو رول ماډل دی. کلوزنر زیاتوي چې د محمد نبی ځای ډکول لویه پریکړه ده، خو هغه به له موږ سره وي او د هغه شتون به نورو لوبغاړو ته انرژي ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې نن مو په اماراتو کې تمریناتي کمپ ختم کړو او هڅه مو دا ده چې یوه بهترینه لوبډله جوړه کړو. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په نړیوال 20 اوریز جام کې له کومو لوبغاړو هیلې لري، هغه ویل چې موږ په 20 اوریزو لوبو کې په زړه پورې استعدادونه لرو. که تاسې وګورئ په 20 اوریزو تجارتي لیګونو کې د افغانستان ډېر لوبغاړي لوبیږي. هغه ویل چې راشد خان او مجیب الرحمن په دوی کې ډېر مخکښ دي او نړۍ ته یې ښودلې ده چې دوی څه کولی شي. خو بیا هم موږ به د یوې لوبډلې په حیث لوبه وکړو او باید خپل ټول رول په پوره توګه ترسره کړو. همداراز په راتلونکي نړیوال 20 اوریز جام کې د هند او استرالیا لوبډلو ماتول ډېر سخت وګڼل. هغه ویل چې د دغه لوبډلو ماتول به ډېر سخت وي، خو بیا هم له دوی سره 10 میاشتې وخت شته او داسې لوبډله به جوړوي چې دا وړتیا ولري چې ځواکمنوي لوبډلې ماتې کړي. نو دوستانو تاسو د لانس کلوزنر دغو خبرو ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.